دا شهید خان دی دا جهانگیر خان دی دا سواتی دی لکه ګوره ټول پیژني یاره د نور فنکارانو کې چې اوس کوم ډېر ښه روان دی که نه نو جهانگیر خان دی در راشي ما به دې چپل زم دا چې خدای ته وګوره چاته ونې په شرمونې مې وژنې نه شرمې چېرته که نه نو پیمان چې په کلي کې به وشرمېږو پلار ما ته وچی غیرتي پلار خو دې دا غیرت نه دی کړی او تا دا دومره غیرت کوم هغه چې ته پوره 400 روپۍ دي زما ځای کړې په ګولو باندې اوسته د چپله راولو زه تې بهر وځغلمه سلامونه ګرانو کتونکو هیله لرم چې تاسو به ټول روغ جوړ او خوشحاله یاست زه ستاسو کوربه اعظم خان مندوخیل تاسو ګورئ وطن چینل ګرانو کتونکو پښتو فلم انډسټري یو نوی فلم د ماسټر علي حیدر صاحب په فلم سازۍ کې د کتونکو دپاره تیار کړي چې دا فلم نوم دی مای لاو د مای لاو شاندار نمایش په پېښور کې پنا سینما کې روان دی کتونکي یې ګوري ریسپانس یې ډېر ښه راځي دارنګه فلمان جوړول د فلم سازانو دپاره ضروري کار دی بیا به کتونکي راځي سینمې به فعاله وي دا خبره مې دلته ځکه وکړه چې زما پر څنګ د کراچۍ په ښار کې د ټیلي فلمانو یو ډېر زبردسته یو ډېر بهترینه اداکار یاسین خان سواتی ناست دی له یاسین خان سواتی څخه د نوو فلمانو متعلق څه خبرې اترې کوو تر ټولو له مخه زه په خپل پروګرام کې یاسین خان ته ښه راغلاست وایم السلام علیکم ستړی مشه وعلیکم السلام عظیم بھائی الله یو خوشحاله کا زما ځای ته رالی زما غریبۍ ته یو کتل ماله رالی ستاسو ډېره ډېره مننه د کراچۍ په دې مصروفه ښار کې ژوند او زندګي څنګه تېرېږي یاره بس الله پاک ته وخت تیریږي شپه راځي ورځ راځي وخت تیر شي او زندگی دا بس تیریږي او نور څه داسې روزګار موزګار یې ګاډی ماډی چلو را چلو او بس وخت یې خدای پاک پاس کوي او 2 ټایمه روټۍ خدای را کوي پښتو فلم انډسټري 2 نوي فلمان د کتونکو دپاره تیار کړل چې د یو فلم نوم و عشق مبارک د بل فلم نوم و مای لاو په یو کې ایکشن نه و په بل کې ایکشن و ته څه وایې ایکشن په فلم کې اچول ضروري دی یاره جی دا خو ګوره عوام چې کم دی که نه چې کم فلم ګوري که نه د چا ګوره از جدا جدا رایي څوک ایکشن خوښوي څوک چې دی نه خوښوي څوک داسې یو کهاني یو موضوع روانوي هغې ته ډېر متاثره یي ګوري ورته چې او یار دا موضوع ډېره ښکلې روانه نو د هغه نه بیا ایکشن میکشن ایري ځینې کسان داسې چې هغه ایکشن ګوري هغه یاره داسې کهاني وه نو لکه دا د دې پبلیکه پورې خبره ده د عوامو پورې خبره ده څوک چې ګوري نو هغه بیا لکه دا پس کې ځان له دغه یو بل ته وایي چې یاره دا ښه دا نه و ښه لکه دغه شان دی بیا لګیایي مای لاو پښتو فلم په دې کې ایکشن سته دا د ماسټر علي حیدر صاحب په فلم سازۍ کې تیار شوی دی ډېر بهترینه ډېر زبردست فلم دی ډېر ښه ریسپانس یې را روان دی دا رنګه فلم سازان چې پښتو فلم انډسټري ته راسي نو ته څه وایې چې انډسټري به د ترقۍ پر خوا لاړه شي او که نه یاره چې دا ګوره دا غټ فنکاران دي ښکلي فلمونه روغوي کهانیان هم د دې ډېرې ښکلې ښکلې راځي او ښکلې یو موضوع یې نیولي ګوره ایکشن شی چې دی که نه ایکشن هم ښه دی بد نه دی ایکشن چې یو فلم کې که نه نو خلک جذبات کې راځي چې یاره دا وګوره ایکشن څنګه ورکوي لکه انسان دا زړه نه دی دا خوشحاله شي چې یاره ایکشن پکې دی نو ما خو تا ته دې نه مخکې دا م ووایي چې لکه دا د عوامو پورې خبره هر سړی څوک ایکشن خوښوي څوک کمیډي خوښوي څوک چې دی یو کهاني موضوع روانوي هغه خوښوي لکه دا د عوامو جدا جدا خپل جواب دی بل دا غټ فلمونه دي غټ فنکاران دي لکه او ښکلی کار کوي لکه په کار هم ده انشاءالله دا به کامیابېږي په دې باندې چې هغو مخکې پیسې ورکوي پبلیکسیټي ده د هغو پوه شي د هغو پبلیکسیټي ده نو مخکې پیسې هم لګوي او بیا به ګټي هم نو فلمونه بد نه دي ښه دي لکه ښکلي فلمونه را روان دي کهانیان هم ښکلي را روانې دي د دیو او موزیک هم ښه ښکلی را روان دی ورسره او داسې ګانې بجانې شي لکه دا به هم ډېرې ښکلې راځي نو لکه ښه دي لکه بد نه دي لکه ښه دي او دا به کامیاب شي پښتو فلم انډسټري ته په 3-4 فلمانو کې نوي فنکاران راغو اصغر چیمه راغی وقار جاني راغی عادل راغلی دا 3 نوي فنکاران راغو په پښتو فلمانو کې کار وکړي د کتونکو په زړونو کې ځای پیدا کړي ته څه وایې پښتو فلم انډسټري ته نوي فنکاران
راتلل ضروري دي او کنه؟ نه دا خو ډیر ضروری دی. ګوره زړې چیرې خو چې کمی دي نه خو زړې شوې. هر سړی پیژني چې ګوره دا شهید خان دی، دا جهانګیر خان دی، دا سواتی دی. لکه ګوره ټول پیژني. نوې چیرې چې راشي هغه ښکلی کار وکړي نو بیا پوره عوام یې هغه خوښوي. ټول یې خوښ کړي چې یاره ښکلی کار یې وکړو. ګوره اصغر چیما چې دی که نه نو هغه هم ډېر ښکلی کار کوي. دا نه ده چې بد کوي. ما یو فلم کې لیدلی و، کار یې ډېر ښکلی و، ایکشن یې ډېر ښکلی و، لکه نو کار کوي ښکلی. نو دا نوې چهرې دوله په کار ده چې داسې نوې چهرې راولي. نو انشاءالله چې فلم انډسټري چې څومره ده که نه نو دا په دې نوې چهرو باندې راوچتېږي او په نوې چهرو باندې به دا چلیږي. نو لکه دا ډېر یو ښه سوچ کړلی، هر چا چې کړلی، کم ډایرکټر کړلی، ښه سوچ یې کړلی او ډېر ښکلی سوچ یې اخیستی دی چې نوی کس راوباسي او مخکې شو کوي، هغه له ښکلی کار ورکړي، هغه له ښکلې اداکاري ورکړي. نو مقصد دا دی چې هغه فلم کامیاب وي. نو او دی جو څومره د اصغر چیما راغلی ده، د نورو نوي کسانو راغلي، نو ډېر ښکلي راغلي او ښکلې فنکاري به یې کړې ده. مای لاو فلم د پېښور په نا سینما کې دا ټیم روان دی نمایش باندې. کراچۍ ته دا فلم تر اوسه نه دی ورکړی. نو د کراچۍ د کتونکو به ګیله وي او که به نه وي؟ یاره ګوره دا خو اوس دغه ځای د پېښور د عوامو پورې ده. هغو چې څومره پبلیکسیټي هلته کېږي که نه نو هغو به د هغې پورې کراچۍ ته دا نه راولي دا فلم. هغو به چلی چې کله هغو ته فتح ولګېده سلمې وال ته چې یاره دا شی اوس دلته کم شو نو دی به مونږ ته کراچۍ ته را سپلای کړي. بلکل زمونږ ګیله کېږي، مونږ کراچۍ والا یو، مونږ ته ګیله کېږي چې بای زمونږ ته د مخکې راشي چې مونږ یې وګورو چې دې کې څه دي څه نه دي، څه کهاني ده په دې کې، څه دي څه شوي دي څه نه دي شوي. نو مقصد دا دی زمونږ هم ګیله کېږي دی نه، خو نه هغه اوس هم خپلې پیسې لګولي دي، اوس هغه خپلې پیسې په پېښور باندې پوره کوي نو بیا به د هغې نه بعد کراچۍ ته راځي. نو دغه خبره ده. په پښتو فلم انډسټري کې خو ډېرو فنکارانو د خپل فن مظاهره کړې ده. داسې فنکار چې ستا زړه ته کوز سوی؟ یاره زما زړه د خو دغه یو فنکار و، الله دې وبخي، بدر منیر صاحب و. ډېر ښکلی فنکار و. د هغه کهانیانې به هم ډېرې ښکلې وې. بل د هغه چې کوم دغه و که نه د غریبۍ کردارونه به یې کول دا به زما ډېر خوښ و. او لکه ډېر ښکلی فنکار و، ښکلې اداکاري به یې کوله. ګوره تعلیم یې نه و، زموږ په شانتې دقه شانتې و، خو لکه تعلیم معلم یې نه و او ښکلې فنکاري کوله. نو هغه زما ډېر خوښ و لکه بدر منیر صاحب، الله دې وبخي. د بدر منیر صاحب مینوال خو د پښتنو په وطن کې په لکاو دي. په دا نوو فنکارانو کې د څوک خوښ شي؟ یاره د نور فنکارانو کې چې اوس کوم ډېر ښه روان دی که نه نو جهانګیر خان دی. لکه جهانګیر صاحب سره مې لکه دی چې زه د اکثر دا ډرامه ګورم نو لکه د ډیلاګونه او د حساب کتاب چې زه وګورم لکه زما په دې زړه لګي، لکه ډېر ښکلی کار کوي او ښکلې اداکاري کوي. نو په دې کې زما د جهانګیر بیا ډېر خوښي. اچھا یاسین وروره دا ماته ووایه په خپل ژوند کې د اول د پښتو کم فلم کتلی؟ یاره په خپل ژوند کې مې چې کله زه بالغ شوم که نه ما فلم وکتو، د هغه ټایم کې ما اول یوسف خان شیربانو فلم کتلی و. هغه د بدر منیر فلم و، ډېر ښکلې کهاني وه او ډېر ښکلی فلم و، لکه ډېر زړه ته مې پرېوتی و. نو د هغې نه بیا زمونږ لغونته زړه کې هم طلب راغی چې کاش یار مونږ هم دې ځای ته ووتی، مونږ هم داسې یو سین وکړی. لکه نو بدر منیر هغه سینونه ما وکتل، ډېر ښکلي سینونه و لکه هغې کې. په زړو فلمانو کې مزایا اداکار د تر ټولو کم یو خوښ شي؟ یاره په زړو اداکارو کې یو سینتیسو لیاقت میجر او ډېر ښکلی کار یې کوو، ډېر ښکلې کومیډي کوله. د بدر منیر سره به څنګ په څنګ راتو، د هغه سره یو جوړه لګېدلې وه د بدر منیر سره. ډېر ښکلی کار یې کوو لکه ښه و، لکه د هغه کردار به مې هم ډېر زیات خوښولې او د هغه نه جو په دغه کردار کې جو ما هم دا زده کړه وکړل. اچھا یاسین وروره تا هم په ډېرو ډرامو په ډېرو لایو پروګرامو کې کار کړی دی. داسې کار چې ستا تر ټولو خوښ وي؟ یاره زما خو لکه چې کم کار و که نه نو زما به اکثر ما به یو کهانیانې راغولې نو ما به یو کومیډي سټایل کې راغوله، ما به کومیډي ډېره کوله، کومیډي به مې ډېره کوله. نو هلکان به ملګري به موږ به ناستو موږ به دا کوله نو ما به کومیډي ډېره خوښوله، لکه ما به دا ډېره کوله کومیډي. کومیډي داسې کومیډي چې کتونکي وخاندي؟ نو کومیډي داسې د ګوره ما یو ډرامه روغه کړې وه د منګک قاتل. د منګک قاتل جی د منګک قاتل یو کہانی مې روغه کړې وه. دا اوس دا بدې کې زما پلار او هغه کور کې ناست نو زه د هغه نه سور مرچکۍ راشم او دا پلار ما ته وایي چې ودرېږه چېرته روان یې؟ زه یم پلاره نن ما پرېږده، نن به زه د خپل قاتل وجنم
پلار ما ته چې یا پلار زما سوال وکړي چې یا الله خیر کې زوی مې نن سرې سترګې کور ته راغی خدای دې خیر کړي چېرته قتل ونه کړي نو چې پلار نه ځان خلاص کم لاړ شم ټوپک راوالم خپلې کمرې ته وننوځم نو زه هغه سره ډیلاکونه کوم خپل قاتل سره چې اوس ځان دې دریو ډزو ته ټینګ کا زه به تا ولم اوس که نه نو زه ورته یم پهله ډز خو در باندې په دې کومه چې تا زما دا ګوته چیچلې ده او هغې باندې یو ډز وکړم بل ډز در باندې په دې کوم چې ته زما کټ ته راختئ ډز پې وکړم په درېیم ډز در باندې په دې کومه چې تا زما د کور ټول دیوالونه سوري کړي دي ګړز جو ویوالم چې راوځي نو پلار ما ته وایي چې قتل دې وکړو مې آو پلاره لاړ شه زما غیرت وګوره داسې قتل مې وکړو چې اوس به یې په خپلو سترګو وینې پلار چې مې لاړ شي هغه چې وګورو هلته منګک پروت دي نو ما وی چې پلار راشي ما به دې چپل زم دا چې خدای ته وګوره چاته ونې په شرمونې مې وشي نه شرمې چېرته که نه نو په ایمان چې په کلي کې به وشرمېږو پلار ما ته وایي چې غیرتي پلار خو دې دا غیرت نه دی کړی او تا دا دومره غیرت کو ما وایي چې ته څوک انسان دې مړ کو تا خو په منګک باندې 3 ګولې زما ځای کړې پوره 400 روپۍ دې زما ځای کړې په ګولو باندې استاد چپل راولو زه تې بهر وځغلمه لاړ شم ته چې بس دا ګوره کومیډي روغېږي هر قسم روغېږي داسې ما ډېرې کړي دي نورې مې هم کړي دي کومیډي مې کړي دي خو لکه زما شوق زیات چې دی که د کومیډي ډرامو سره لکه دې سره زما ډېر غټ شوق دی لګه په آخر کې که د داسې یو پیغام په ذهن کې نو ګوره زه به د خپلې مینهوالو ته لکه بل زمونږ دا وطن چینل چې کوم دی که نه دې ته لږ غور وکړئ دا چې څوک هم ګوري نو دې له لږ لایک ورکوئ دې سره الف کوئ لایک ورکړئ نو انشاءالله دې چینل کې به ښکلې ښکلې پروګرامونه تاسو ته راځي او ښکلې ښکلې پروګرام به تاسو ته ښیي او انشاءالله چې مزید نور به هم د دې نه ښایسته شي خو تاسو صرف یو لایک ورکوئ ډېره مننه ډېره مننه کور د ودان ګرانو کتونکو دا و یاسین خان سواتی چې له ده سره هم د شوبیز د دنیا په حواله څو د خوند خبرې وکړي تر بل خوندور پروګرام پورې مو پر لوی بادار سپارلي یاسته د خدای په امان